درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. هیلهمن یم چې ټول به روغ جوړ او د ریاضي خپرونې لیدونکي یاست. زه د لسم ټولګي د ریاضي له یو نوي درس سره ستاسو په چوپړ کې یم. ډاډه یم چې تاسې به تیر درسونه ښه تکرار کړي وي او درس ته به اماده یاست. پوهیږئ چې نظم او تیاری نیول نه یوازې د درس زده کولو لپاره مهم دي بلکې د ژوند په هر کار کې دا عمل ډیر مهم دی. د درس ویلو لپاره د منظم مهالویش جوړول، د کتابونو مطالعه، ساعتیري او د کور د کارونو سرته رسول د دې سبب ګرځي چې تاسې به ټول کارونه په ښه شان سرته ورسوئ او ستونزو سره به نه مخ کیږئ. په یاد ولرئ چې دا عادتونه د بریالي انسان له ځانګړتیاو څخه شمیرل کیږي. ښه نو کتابچه او قلم مو در سره تیار کړئ چې درس پیل کړو. خو لومړی به د زده کړې موخې وګورو چې په دې خپرونه کې به کومې موضوعګانې زده کوو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې متزایدې او متناقصې تابعګانې معلومې کړي، جفتې او طاقې تابعګانې وپېژني او د ګراف تناظري خاصیت باندې یې پوه شي. په دې خپرونه کې به بیا هم د تابعګانو ډولونه وپېژنو. لومړی به متزایدې او متناقصې تابعګانې ولولو. همدارنګه د ځینو تابعګانو ګرافونه تناظري خاصیت لري، خو دا تناظر نظر یوې کرښې یا یو ټکي ته صورت نیسي. دا خاصیت له موږ سره مرسته کوي تر څو دا معلوم کړو چې د تابع ګراف د کوم تناظر لرونکی دی. مخکې له دې چې متزایده او متناقصه تابع تعریف کړو، لومړی به په دې ځان پوه کړو چې تزاید او تناقص څه معنی. لومړی ګراف. د تابع دا ګراف راښیي چې د یوې تابع د ګراف تزاید او تناقص له ښي لوري کیڼ لوري ته مطالعه کیږي. کله کیڼ لوري ګراف پیل شي او آبي ټکي د ګراف پر مخ وڅېړو، په ګراف کې د اف ایکس تابع قیمت ډیریږي، یا هم ویلی شو چې د تابع قیمت ډیر شو. دا د متزایدې تابع ګراف دی. دویم ګراف. اوس دې ګراف ته پام وکړئ. که د ګراف له کیڼ لوري پیل وکړو او آبي رنګ ټکی په پام کې ونیسو، په ګراف کې د اف ایکس تابع قیمت کمیږي او یا هم ویلی شو چې دا د متناقصې تابع ګراف دی. دریم ګراف. دې ګراف ته ښه پام وکړئ. دا د ثابتې تابع ګراف دی. کله چې د تابع ګراف ته له کیڼ لوري ښي لوري ته حرکت ورکړو، هیڅ بدلون نه کوي. نو د دې تابع ګراف نه متزاید دی او نه هم متناقص. د دې تابع ګراف ثابت دی او کله چې له کیڼ څخه ښي لوري ته حرکت وکړي، د تابع قیمت کې هیڅ بدلون نه راځي. یعنې د دې تابع ګراف د ایکس له محور سره موازي دی. د متزایدو او متناقصو تابعګانو د توپیرونو په اړه هم پوه شو. که چیرې په یوه تابع کې د متحول د قیمتونو په ډیریدو سره د تابع قیمت هم ډیر شي، نو دا تابع متزایده ده. خو که د متحول د قیمتونو په ډیریدو سره د تابع قیمتونه کم شي، نو متناقصه تابع بلل کیږي. په داسې حال کې چې د ثابتو تابعګانو قیمت هیڅ بدلون نه مومي. اوس راځئ چې د متزایدې، متناقصې او ثابتو تابعګانو تعریفونه په ګډه وګورو. متزایده تابع. د وای مساوي اف ایکس تابع په یو انټروال کې متزایده ده که ایکس یو کوچنی له ایکس 2 وي، په پایله کې یې اف ایکس یو کوچنی له اف ایکس 2 شي. متناقصه تابع. د وای مساوي اف ایکس تابع په یو انټروال کې متناقصه ده که ایکس یو کوچنی له ایکس 2 وي، په پایله کې اف ایکس یو لوی له اف ایکس 2 شي. ثابته تابع. د وای مساوي اف ایکس تابع په یو انټروال کې هغه وخت ثابته بلل کیږي چې د ایکس یو او ایکس 2 لپاره اف ایکس یو مساوي اف ایکس 2 شي. د متزایده تابع تعریف د ګراف پر مخ درته تشریح کوم. ایکس یو او ایکس 2 دوه ټکي د ایکس محور پر مخ داسې په پام کې نیسو چې ایکس یو کوچنی له ایکس 2 وي. په ایکس 2 ټکي کې د ګراف لوړوالی یعنی اف ایکس 2 زیات دی د ایکس یو ټکي کې له ارتفاع یعنی اف ایکس یو څخه. دا په دې معنی چې د ایکس قیمت په زیاتېدو سره د اف ایکس قیمت هم زیاتېږي.
په همدې ډول د متناقصې تابع په ګراف کې د ایکس یو او ایکس دوه بیل ټکي داسې په پام کې نیسو چې ایکس یو کوچنی له ایکس دوه وي. لیدل کېږي چې ایکس دوه ټکي کې د ګراف لوړوالی د ایکس یو په ټکي کې د لوړوالي څخه کم دی. یعنې د ایکس قیمت په زیاتېدو سره د اف ایکس قیمت کمیږي. خو د ثابتې تابع په ګراف کې د ایکس یو او ایکس دوه دواړه ټکي مو چې وټاکل د تابع قیمت بدلون نه مومي. نو تابع نه متناقصه ده او نه هم متزایده، یعنې د تل لپاره دا ثابته پاتې کیږي. اوس نو که چیرې د یوې تابع ګراف راکړل شوی وي، تابع پېژندلی شو او پوهیږو چې راکړل شوې تابع په کوم انټروال کې متزایده، متناقصه یا ثابته ده. د تابعګانو د تزاید او تناقص په اړه به د 12م صنف د ریاضي په مضمون کې نور هم ولولو. خو اوس راځئ چې د همدې اړوند یو مثال په ګډه حل کړو. مثال په لاندې ګرافونو کې د تابعګانو د تزاید او تناقص انټروالونه وټاکئ. د راکړل شوو ګرافونو په پام کې نیولو سره هغه انټروالونه پیدا کوو چې په هغوی کې تابع متزایده یا متناقصه وي. جز دا ګراف یو مستقیمه کرښه راښیي او لیدل کېږي چې له کیڼ لوري څخه ښي لوري ته د تابع ګراف د وای محور مثبت لوري ته حرکت کوي. نو د تابع ګراف متزاید دی. دا تابع د تعریف په ناحیه کې یعنې منفي لای تناهي نه تر لای تناهي انټروال کې متزایده ده. جز اوس د ګراف ته پام وکړئ. د تعریف په ناحیه کې د یوې تابع ګراف کیدلی شي په یو انټروال کې متزاید او په بل انټروال کې متناقص وي. یعنې د تابع ګراف په بیلابیلو انټروالونو کې هم متزاید او هم متناقص کیدلی شي. په دې ګراف کې کله چې د ایکس محور له کیڼ لوري څخه صفر ته حرکت کوو د تابع قیمت کمیږي. نو د تابع ګراف په منفي لای تناهي او صفر انټروال کې متناقص دی. خو کله چې له صفر څخه د ایکس محور ښي لوري ته حرکت وکړو د تابع ګراف د وای محور پورته لوري ته حرکت کوي. یعنې د تابع ګراف په صفر لای تناهي انټروال کې متزاید دی. جز اوس د بل ګراف ته وګورئ. دا ګراف دوه څانګې لري. لومړۍ څانګه یې په لومړۍ ناحیه کې او دویمه څانګه یې په درېیمه ناحیه کې واقع ده. پام مو وي چې دا تابع په صفر ټکي کې نه تعریفېږي. که د ایکس محور باندې له کیڼ لوري صفر ته حرکت وکړو د تابع ګراف د وای په محور منفي لوري ته ادامه پیدا کوي. په همدې ډول کله صفر څخه د ایکس محور ښي لوري ته حرکت وکړو د تابع ګراف د وای محور ښکته لوري ته ادامه پیدا کوي. نو په دواړو انټروالونو کې تابع په منفي لای تناهي او صفر او صفر لای تناهي انټروالونو کې متناقصه ده. موږ وکړای شول د ګراف له مخې هغه انټروالونه پیدا کړو چې تابع پکې متناقصه، متزایده یا هم ثابته وي. یعنې د ګراف په مرسته دا ډول تابعګانې معلومول اسانه دي او په چټکۍ سره یې سرته رسولی شو. اوس هم د یوې لنډې دمې وخت را رسېدلی دی. له دمې وروسته بیا هم د همدې موضوع اړوند مثال درته حلوم. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. له دمې مخکې مو متزایدې او متناقصې تابعګانې ولوستلې. اوس هم د وعدې سره سم یو مثال درته حلوم. ښه ځیر شئ. مثال د لاندې تابعګانو تزاید او تناقص په اړوند انټروالونو کې تعیین کړئ. د متزایدو او متناقصو تابعګانو له تعریف څخه ګټه اخلو او په اړوند انټروال کې تابع څیړو. که ایکس یو او ایکس دوه د تعریف په ناحیه کې دوه بیلابیل ټکي وي، دارنګه چې ایکس یو کوچنی له ایکس دوه وي او په پایله کې اف ایکس یو لوی له اف ایکس دوه شي، تابع متناقصه ده. خو که اف ایکس یو کوچنی له اف ایکس دوه وي،
تابع متزایده ده. ایجز د ایجز په پوښتنه کې له موږ څخه غوښتل شوي دي چې اف ایکس مساوي ایکس مکعب منفي 3x تابع په منفي یو انټروال کې وڅېړئ. پوهیږو چې که ایکس یو کوچنی له ایکس 2 او اف ایکس یو لوی له اف ایکس 2 وي تابع متناقصه ده. لکه څنګه چې ایکس یو مساوي منفي یو او ایکس 2 مساوي یو دی نو منفي یو کوچنی له یو څخه دی. اوس د اف منفي یو او اف یو قیمتونه له یو بل سره پرتله کوو. اف منفي یو مساوي کیږي منفي یو کل مکعب منفي 3 ضرب منفي یو. منفي یو چې له مکعب توان نه خلاص کو منفي یو په لاس راځي او منفي 3 ضرب منفي یو مثبت 3 کیږي. نو لیکو چې منفي یو جمع 3 چې د دواړو د جمع حاصل 2 په لاس راځي. په همدې ډول اف یو مساوي کیږي یو مکعب منفي 3 ضرب یو. یو چې مکعب کو خپله یو په لاس راځي او منفي 3 ضرب یو منفي 3 کیږي. نو یو منفي 3 لیکو چې د دوی د جمع حاصل منفي 2 په لاس راځي. د تابع دواړه قیمتونه مو محاسبه کړل او په دې پوه شو چې اف منفي یو لوی له اف یو څخه دی. په پایله کې دا تابع په منفي یو انټروال کې متناقصه ده. که د تابع ګراف ته وګورو لیدل کیږي چې په انټروال کې د تابع ګراف متناقص دی. په بی جز کې د اف ایکس مساوي 4 پر ایکس مربع تابع تزاید او تناقض په منفي 2 او منفي 1 انټروال کې مطالعه کوو. ایکس یو مساوي منفي 2 او ایکس 2 مساوي منفي 1 دا قیمتونه ټاکو. څنګه چې منفي 2 کوچنی له منفي 1 څخه دی اوس د تابع قیمتونه په دې ټکو کې پیدا کوو او له یو بل سره پرتله کوو چې اف منفي 2 مساوي کیږي 4 پر د ایکس پر ځای باندې منفي 2 لیکو چې منفي 2 مربع کیږي چې دا مساوي کیږي له 4 په خپله لیکو او په مخرج کې منفي 2 چې مربع کو 4 په لاس راځي نو 4 پر 4 مساوي 1 کیږي. اوس اف منفي 1 مساوي کیږي 4 پر د ایکس پر ځای منفي 1 وضع کوو منفي 1 کل مربع مساوي کیږي له منفي 1 چې مربع کو 1 په لاس راځي 4 چې پر 1 وویشو مساوي کیږي له 4 سره. لیدل کیږي چې اف منفي 2 کوچنی له اف منفي 1 دی. نو دا تابع په منفي 2 او منفي 1 انټروال کې متزایده ده. اوس د دې تابع ګراف ته پام وکړئ چې 2 څانګې لري. کومه څانګه چې د مابدا کیڼ لوري ته د ایکس محور پر امتداد شتون لري متزایده ده. په داسې حال کې کومه څانګه چې د مابدا ښي لوري ته شتون لري متناقصه ده. دا مو زده کړل چې تابع په کوم انټروال کې متزایده، متناقصه او یا هم ثابته ده. اوس د درس دویمه موخه یعنی جفتې او طاقې تابعګانې لولو. نو ښه ځیر شئ چې په دې موضوع هم ښه وپوهیږئ. د تابع ګراف له ځانګړتیاوو څخه یوه نظر یو ټکي یا یوې کرښې ته تناظر والی دی. له نیکه مرغه موږ کولی شو د تابع دا خاصیت د ګراف له مخې او یا هم نظر معادلې ته په الجبري صورت تشخیص کړو. خو لومړی راځئ په دې ځانونه پوه کړو چې جفتې تابعګانې او طاقې تابعګانې کومو تابعګانو ته ویل کیږي. جفته تابع د وای مساوي اف ایکس تابع یوه جفته تابع ده. کله چې د تعریف په ناحیه کې د هر ایکس لپاره اف منفي ایکس مساوي اف ایکس شي. طاقه تابع د وای مساوي اف ایکس تابع یوه طاقه تابع ده. که چیرې د تعریف په ناحیه کې د هر ایکس لپاره اف منفي ایکس مساوي منفي اف ایکس شي. د جفت او طاق له کلمو څخه د تابع د ګراف تناظري خاصیت لپاره ګټه اخیستل کیږي. په دې جدول کې د طاقو او جفتو تابعګانو ځانګړتیاوې په الجبري او ګرافیکي شکل خلاصه کوو. لومړی د جفت تابع مشخصات په ګډه وینو. جفت تابع دا ځانګړنه لري چې ګراف یې نظر وای محور یا هم عمود محور ته متناظر وي. کولی شو دا تناظر په الجبري شکل هم وښیو. هغه کړنلاره چې د یوې تابع تناظر په الجبري صورت نظر د وای محور ته معلومه کړو دا دی چې که په وای مساوي اف ایکس تابع کې
د x پر ځای منفي x وضع کړو او په پایله کې خپله د اف x تابع سره مساوي شي، په دې صورت کې د نوموړي تابع ګراف نظر د وای محور ته متناظر دی او یوه جفته تابع ده. کوم ګراف چې وینئ د جفتې تابع ګراف دی چې نظر د وای محور ته تناظر لري، یعنی د اف تابع قیمت د x او منفي x لپاره یو شان دی. طاقه تابع هغې تابع ته ویل کیږي چې ګراف یې نظر د قایم مختصاتو مبدا ته متناظر وي، یعنی د تناظر ډول یې مرکزي یا نقطه‌ای تناظر وي. خو په الجبري صورت کې څنګه معلومه کړو چې یوه تابع طاقه ده؟ که په وای مساوي اف ایکس تابع کې د ایکس پر ځای منفي ایکس وضع کړو او پایله یې له منفي اف ایکس سره مساوي شي، په دې صورت کې د نوموړي تابع ګراف نظر مبدا ته متناظر دی او یوه طاقه تابع ده. کوم ګراف چې تاسې یې وینئ نظر مبدا ته متناظر دی. باور لرم چې ستاسو لایقو زده کوونکو به حتما دا موضوعګانې زده شوي وي. په لنډ ډول یې یو ځل بیا یادونه کوم. دا مو ولوستل چې څنګه په الجبري ډول معلوم کړو چې یوه تابع جفته یا هم طاقه ده، او په ګراف کې مو هم ولیدل چې جفته تابع نظر د وای محور ته او طاقه تابع نظر مبدا ته متناظره ده. خو یو ټکی مو باید په یاد وي، هغه دا چې په یو وخت کې نشي کېدلی چې یوه تابع د هم طاقه وي او هم جفته. له دې سربیره داسې تابعګانې هم شتون لري چې نه جفت دي او نه هم طاق. راځئ چې څو مثالونه یې حل کړو. مثال، په لاندې تابعګانو کې جفته او طاقه تابع معلومه کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله من یم چې د دې مثال د حل لپاره به کاملا تیار یاست. په دې پوښتنه کې 3 تابعګانې راکړل شوي دي. معلوموو چې کومه تابع جفته او کومه تابع طاقه ده. له مخکیني جدول څخه په کافي اندازه معلومات لرو ترڅو په الجبري ډول دا کار سرته ورسوو. ا جز له ا جز نه یې پیلوو. راکړل شوې تابع د اف ایکس مساوي ایکس مربع ده. اوس په تابع کې د ایکس پر ځای منفي ایکس وضع کوو چې اف منفي ایکس مساوي کیږي منفي ایکس کل مربع. منفي ایکس چې د مربع توان نه خلاص کو بیا هم ایکس مربع په لاس راځي. لیدل کیږي چې له محاسبه کولو وروسته اف منفي ایکس مساوي اف ایکس شو. د اف تابع جفته تابع ده او ګراف نظر د وای محور ته متناظر دی. اوس د تابع ګراف ته پام وکړئ. نظر د وای محور ته متناظر دی. دا په دې معنا ده چې که د ایکس وای مرتبه جوړه یا ټکی په ګراف کې وي نو د منفي ایکس وای ټکی هم په ګراف کې شامل دی. په بي جز کې د جی ایکس مساوي ایکس مکعب منفي ایکس تابع راکړل شوې ده. لومړی موږ په الجبري ډول ښیو چې آیا تابع طاق ده او که جفت. په تابع کې د ایکس پر ځای منفي ایکس وضع کوو چې جی منفي ایکس مساوي کیږي منفي ایکس کل مکعب منفي ضرب منفي ایکس. اوس منفي ایکس چې د مکعب توان نه خلاص کو منفي ایکس مکعب په لاس راځي او منفي ضرب منفي ایکس مثبت ایکس کیږي. نو لیکو چې منفي ایکس مکعب جمع ایکس. اوس په دې دواړو حدونو کې د منفي علامه مشترک نیسو چې منفي ضرب ایکس مکعب منفي ایکس کیږي او پوهیږو چې ایکس مکعب منفي ایکس د جی ایکس سره مساوي دی، نو دا مساوي کیږي له منفي جی ایکس سره. نو پیدا مو کړل چې جی منفي ایکس مساوي منفي جی ایکس دی، یعنی د جی تابع طاقه تابع ده او د طاقې تابع ګراف نظر مبدا ته متناظر وي. د دې تابع ګراف ته پام وکړئ. په واضح شکل لیدل کیږي چې ګراف نظر مبدا ته متناظر دی ځکه چې د ایکس وای او منفي ایکس او منفي وای دواړه ټکي د تابع په ګراف کې شامل دي. د پوښتنې په سی جز کې د اچ ایکس مساوي ایکس مکعب منفي 3 ایکس جمع یو تابع راکړل شوې ده. په تابع کې د ایکس پر ځای بیا هم منفي ایکس وضع کوو چې اچ منفي ایکس مساوي کیږي منفي ایکس کل مکعب منفي 3 ضرب منفي ایکس جمع یو. اوس بیا هم منفي ایکس چې د مکعب توان نه خلاص کو
نو منفي x مکعب په لاس راځي. منفي x مکعب په خپل ځای لیکو. منفي 3 ضرب منفي x مثبت 3x کیږي. نو جمع 3x لیکو او جمع 1 په خپل حالت لیکو. له ساده کولو وروسته د پایلې ته رسیږو چې h منفي x له hx او منفي hx سره مساوي نه دی، چې دا تابع نه جفته ده او نه هم طاقه تابع ده. د hx تابع ګراف ته وګورئ. دا ګراف نه وای محور ته او نه هم مبدا ته متناظر دی. پوه شوئ چې تابعګانو څه ډول تناظر درلود؟ هیله من یم د ریاضي صنف دې خپرونه کې لوستل شوې ټولې موضوعګانې به مو زده شوې وي او د مثالونو حل به مو هم در سره نوٹ کړی وي. د خپرونې د پای شیبو ته رارسېدلي یو. اوس به راشو د دې درس مهم ټکي به یو ځل بیا هم تکرار کړو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د y مساوي fx تابع په یو انټروال کې متزایده ده که x یو کوچنی له x2 وي، په پایله کې یې fx یو کوچنی له fx2 شي. د y مساوي fx تابع په یو انټروال کې متناقصه ده که x یو کوچنی له x2 وي، په پایله کې fx یو لوی له fx2 شي. د y مساوي fx تابع په یو انټروال کې هغه وخت ثابته بلل کیږي چې د هر x1 او x2 لپاره fx یو مساوي fx2 شي. د fx تابع یو جفته تابع ده که چیرې f منفي x مساوي fx وي. په دې معنی که په تابع کې د x پر ځای منفي x وضع کړو د تابع په قیمت کې بدلون رانه شي. د fx تابع یو طاقه تابع ده که چیرې f منفي x مساوي منفي fx وي، یا دا چې که په تابع کې د x پر ځای منفي x وضع کړو د تابع قیمت منفي شي. ګرانو زده کوونکو، په دې خپرونه کې مو ډېرې مهمې موضوعګانې ولوستلې. که دا درس ښه زده کړئ نو راتلونکي درسونه به ډېر درته اسانه او ساده شي. نو داسې وکړئ چې دا درس هم همدا اوس ښه تکرار او تمرین کړئ چې ذهن کې مو تل پاتې شي. ښه نو زموږ درس تر همدې ځایه و. تر بلې خپرونې مو په لوی سختن تعالی سپارم. الله مو مل شه.